بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. زما د یوټیوب چینل او یو بل درسي او معلوماتي ویډیو ته په خیر راغلی. نن پر دې باندې خبرې کوو چې په چایلډ فرندلي سپیسونو کې عمدتاً کوم پروګرامونه او فعالیتونه ترسره کیږي او پر مختلفو هغو فعالیتونو باندې به خبرې وکړو چې هغه په چایلډ فرندلي سپیسونو کې یا تریپلسیانو کې تطبیق وړ دی. اول شی چې تاسې هغه د پیژندنې په ویډیو کې ولیدله، یو فعالیت چې ډېر زیات مهم دی هغه د ریکریشنل او انټرټینمنټ اکټیویټیز او پروګرام دی چې موږ د ساعتېرۍ او تفریحي فعالیتونو او پروګرامونو ورته وایو، ځکه چې د سی اف اس په اهدافو کې یو مهم هدف دا دی چې هغه ماشومان چې په بحراني حالاتو کې د رنګارنګ سختو تجربو سره مخ شوي دي، د داسې فعالیتونو په مټ باندې د دوی روحي او رواني وضعیت ښه شي او د وخت په تېرېدو سره خپل اولني حالت ته راوګرځي. نو په فعالیتونو کې یو فعالیت چې ډېر زیات مهم دی هغه ریکریشنل او انټرټینمنټ اکټیویټیز او پروګرام دی چې د دې دپاره مشخص کیټونه د لوبو سامانونه شته او هر د لوبو سامان د خپل ځان دپاره مشخص لارښودونه لري چې کوم فعالیت د کوم عمر لرونکو ماشومانو سره باید ترسره شي. علاوه پر تفریحي او د ساعتېرۍ اړوند پر فعالیتونو باندې دوهم ډول د فعالیت چې موږ یې کوو هغه رواني ټولنیز ملاتړ دی او یا هم د رواني ټولنیز روغتیا اړوند پروګرامونه او اکټیویټیان دي. په دې کې علاوه چې یو څه هم د بعضو تفریحي توکو او سامانونو څخه استفاده کیږي، علاوه پر هغه باندې دغه د سی اف اس مخته وړونکي چې دي یا فسیلیټران چې دي دوی ته د ډېرې ساده او بیسیک رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټرینینګونه ورکول کیږي. بیا دوی د ماشومانو سره په ګروپي ډول باندې دا فعالیتونه ترسره کوي چې دا هم په کل کې هدف دا دی چې د ماشومانو روحي او رواني روغتیا ورسره ښه شي. دریم ډول د فعالیت چې په سی اف اسونو کې ترسره کیږي هغه تعلیمي فعالیتونه دي او دې ته مو پام وي چې موږ همیشه دې ته نن فارمل ایجوکیشن وایو، یعنی غیر رسمي تعلیمي پروګرامونه. کله چې موږ نن فارمل یا غیر رسمي تعلیمي پروګرامونه وایو دا په دې خاطر ورته وایو چې دلته موږ د معرف نصاب یا د مکتب کتابونه نشو تدریسولی، ځکه چې دا چایلډ فرندلي سپیس دی او تاسې په دې باندې هغه مخکینۍ ویډیوګانو په تعقیب پوه شوي یاست چې د چیش دپاره دی د کومو اهدافو دپاره جوړېږي. نو دلته غیر رسمي تعلیمي فعالیتونه ترسره کیږي تر څو د دې ماشوم په اصطلاح باندې پوهاوی وړتیا زیاته شي او دا به د ده په رسمي زده کړو کې یو رول ولري او ده سره به ډېر زیات کومک وکړي تر څو چې دی هغه رسمي تعلیم په صحیح ډول باندې پر مخ یوسي. نو په غیر رسمي تعلیمي فعالیتونو کې کیدای شي چې مثلا د اعدادو زده کړه وي، انګلیسي ژبې الفبا او بعضې اساسات وي، دغسې ترڅنګ اسلامي موضوعات وي، د قاعدې تدریس وي، بعضې مهم ټکي د اسلام لکه کلمې، د اسلام پنځه بناوې او بعض نور معلوماتونه دوی سره شریک شي. دا نو بیا دغه غیر رسمي تعلیمي پلان چې فسیلیټران جوړوي په هغه پورې اړه لري چې هره ورځ دوی په کومه برخه کې غواړي چې دغه ماشومانو ته د تعلیم اړوند او د پوهې اړوند معلومات ورکړي. علاوه په دې باندې نور فعالیتونه چې موږ ترسره کولی شو په سی اف اسونو کې عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی
عامه پوهاوی ځکه چې دا داسې یو محیط دی چې هلته ماشومان راځي او کله کله بعضې مشخص فعالیتونه د والدین سره هم ترسره کیږي. نو د دې موقع څخه په استفادې باندې موږ کولی سو چې د پاکۍ د نظافت په اړه باندې یا د هایجین په اړه باندې معلومات ورکړو او د خوندیتوب او سیفټي مسؤلیت د خطري ځایونو څخه خطري شیانو څخه لرې تګ دا د نیوټریشن په اړه باندې معلومات ورکول کېږي د روغتیا په اړه باندې د ماینونو او ناچاودو توکو په اړه باندې ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکول کېږي. کېدلی سي بعض نور موضوعات هم د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې شامل سي چې دا ډېر زیات مهم دی او د دې اثرات هم ډېر زیات دي. بل ډول فعالیتونه چې دي هغه د لایف سکلز چې موږ ورته وایو د ژوند مهارتونه دي چې د دې دپاره هم مشخص لارښودونه شته او فسیلیټران د مختلفو تخنیکونو توکو څخه په استفادې باندې کوشش کوي چې د دوی پر دغه مهارتونو باندې کار وکړي. بل فعالیت چې دی هغه په سی اف اسونو کې مستقیم په سی اف اس کې داخل موږ کیس منیجمنت نه کوو. ولې هلته یوه برخه د کار چې ډېره زیاته مهمه ده هغه د ریفرل ده. موږ په سی اف اسونو کې کیدلی سي چې زموږ فسیلیټیټرانو ته په کافي اندازه باندې معلومات ورکړو چې په دې شاوخوا کې د دې سیمې په کچه باندې کوم ډول فعالیتونه شته موجود دي او شتون لري او دوی په کومو حالاتو کې و دغو خلکو ته ریفر کولی سي. دوی بیا چې د کوم ماشومانو سره کار کوي د هغو ماشومانو د وضعیت د ارزونې څخه وروسته کې بعضې خدمات ته اړتیا درلودل دوی هغه راخلي او ریفر کوي. ترڅنګ کیس منیجمنت خدمات هم په سی اف اس کې وړاندې کیږي خو دا په دې معنا نه چې کیس ورکر به په سی اف اس کې داخل ناست وي او هلته به کیس منیجمنت کوي بلکې د سی اف اس سره په څنګ کې هلته کیس ورکران کولی سي چې شتون ولري خو د خپل ریفر د ترلاسه کولو دپاره د کیس سره د جلسې دایرولو دپاره بیا دوی کولی سي چې هلته په هغه شاوخوا کې یو مشخص ځای ولري ترڅو د چایلډ پروټیکشن او د کیس منیجمنت ټولو اصول رعایت او مراعات سي او د هغې په رڼا کې دوی هغه ماشوم ته د کیس منیجمنت خدمات وړاندې کړي. دا څو عمده او مهم فعالیتونه سول چې موږ یې په سی اف اسونو کې ترسره کوو. اوس یو څو ټکي چې غواړم ور اضافه یې کړم هغه دا دی چې بعضې لوی سی اف اسونه چې هغه په پروژو کې کافي بودیجه لري او په ډېرو ښه جوړښتونو ساختمانونو او بلډینګونو کې جوړ شوي دي او په کافي اندازه باندې امکانات لري هلته د لویو ماشومانو دپاره بعضې نور پروګرامونه هم تطبیق کیږي. هلته بیا دا د اف اس ال سره فود سیکیورټي او لایولیهوډ سره د بدیلې معیشت د پروګرامونو سره لینک شوي دي. حتی بعضې سپک کسبونه ماشومانو ته ښودل کیږي. په بعضو ځایونو کې بیا د ماشومانو سره دا فعالیتونه ترسره کیږي والدین راغوښتل کیږي هلته هغوی ته مختلف مسلکونه ښودل کیږي او بعضې انکم جنریټینګ اکټیویټیز یعنې د عوایدو د پیدا کولو اړوند فعالیتونه دوی سره ترسره کیږي نغدي مرستې دوی سره کیږي او نور زمینه ورته مساعدېږي. خو دا بیا د سی اف اس په ډول پورې په ماحول پورې په ځای پورې په بودیجې پورې په امکاناتو پورې او په ډیزاین پورې اړه لري چې کم فعالیتونه په دې کې ځای پر ځای شوي دي. نو ډېره زیاته مننه ښه وخت ولرئ.